د عرفات له غونډې نه دا دی روان یو او دلته هم همغه جومات و چې محمد صلی الله علیه وسلم پکې خطبه ورکوله او غواړم چې روحاني صاحب راته ووایي هغه جومات چې مخکې تاسو یادونه وکړه که لطف وکئ تاسو راته ووایئ. دغه جومات چې مسجد منیره نومیږي د عرفات په حدودو کې دی او د نبي علیه السلام د وخت نه عام معمول دی چې نبي علیه السلام د حج په موسم کې دلته راغلل. دلته خپله مشهوره خطبه چې ډېره جامع او معنی خطبه وه نبي علیه السلام په هغې کې د بدو رواجونو د خاتمې د سود د خاتمې د ښځو په باره کې د زیاتي او ظلم په باره کې خبرې وکړلې او په خپله خطبه کې ویل چې ټول د سود کمې پیسې چې خلکو څه پاتې دي هغه د نن ورځې نه ختمې شي. اولنۍ پیسې چې زه یې ختموم زما د تره د عباس رضی الله عنه دي. بیا یې وویل کوم چې د خلکو د یو بل سره بدي وو او د یو بل نه مرګونه کړي وو د نن نه وروستو دغه رواج زه ختموم. اولنۍ وینه چې زه یې بخم هغه زما د خپل قوم ده. او بیا یې خلکو ته په خطبه کې ویل چې زه تاسې ته وصیت کوم چې د ښځو په باره کې د الله نه ویرېږئ. دا ستاسې سره د الله په نامه باندې امانت دی د دوی د حقوقو خیال وساتئ. او دې مشهوره خطبه کې نبي علیه السلام وفرمایل ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباءکم واحد. ای خلکو ستاسې یو رب دی او د یو پلار اولاد دی. کلکم لآدم و آدم من تراب. تاسې ټول د آدم علیه السلام اولادی او آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا دی. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على لبي. هیڅ عرب په عجم فضیلت نه لري او عجم په عرب فضیلت نه لري. ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر. نه د سور رنګ والا د سپین رنګ والا باندې فضیلت لري او نه د سپین رنګ والا د سور رنګ والا باندې الا بالتقوى مگر که فضیلت دی هغه په تقوا سره دی. نبی علیہ السلام همدلته په عرفات کې و چې د قرآن مجید اخرنۍ صورت چې پوره صورت نازل شوی سوره نصر دا نازل شولو او جبریل علیه السلام د هغې نه وروستو نبی علیه السلام بیا چې کله مزدلفه کې و د قرآن مجید د احکامو په باره کې اخرنۍ آیات راوړو چې الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم. نن ورځ ما تاسې ته ستاسې دین پوره کړو و اتممت علیکم نعمتي او ما خپل نعمتونه په تاسې پوره کړل ورضیت لکم الاسلام دینا او ستاسې دپاره زه راضي شوم ما خوښ کړو اسلام ستاسې دپاره دین. او په دې جومات کې دا خطبه وویل همدې جومات کې مسجد نمیره کې د نمیره په جومات کې نبي علیه السلام دا خطبه ورکړله. دلته تر مازدیګره پورې پاتې شولو او کله چې بیا لمر پرېوتو د دې ځای نه یې حرکت وکړلو د مزدلفې طرف ته چېرته چې موږ انشاءالله اوس روان یو. او د ده وروستی او لومړنی حج و همدلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند الله تعالی داسې ترتیب کړی و چې څومره چې په دنیا کې ضرورت و هماغومره پاتې شي او چې کله احکام پوره شو دین پوره شو نبي علیه السلام بېرته الله ته به ځي. ټول ژوند د سختو د تکلیفونو د لالاندیو او سرګردانیو سره و. د هجرت په 9 کال نبي علیه السلام د مدینې نه تبوک ته لاړو کوم چې 950 کیلومتره فاصله ده. دغه کې د تبوک غزا وکړله او چې کله د غزوې تبوک نه راواپس شو نبي علیه السلام اعلان وکړلو چې زه نور حج ته روان یم حج کوم. په دغه ورځو کې نبي علیه السلام ته دا احساس او دا خبر ورکړی شوی و چې ستا نور دا اخرنی کال دی په دنیا کې. نبي علیه السلام په همدغه سفر نه مخکې معاذ رضی الله عنه یمن ته لیږلو. یمن ته چې تلو نو هغه په خپله سورلۍ ناست دی. نبي علیه السلام د سورلۍ قیضه نیولې ده او مخکې پرې روان دی. ورته وایي یا معاذ لعلي لا ترانی بعد هذا. معاذ کیدای شي زه او ته سره بیا ونه یم. کیدای شي ته چې بیرته راشې زما قبر ته به راشې زما مسجد ته به راشې خو ما به ونه یمې.
معاذ رضی الله عنه خفه شو په ژړا شو. دا هغه خبر و چې نبي علیه السلام ته ورکړی شوی و چې ستا د ژوند ورځې کمیږي. کله چې په دې جومات کې نبي علیه السلام خطبه ورکړله، نو په خطبه کې نبي علیه السلام خلکو ته اعلان وکړو: ایها الناس خذوا عني مناسککم. خلکو د حج احکام زمانه یاد کړئ. فلعلی لا القاکم فی مقامی هذا بعد هذا ابدا. کېدای شي د دې کال نه وروسته په دې ځای کې موږ سره بیا ونه یو. هماغسې وه د نبي علیه السلام همدا اخرنۍ او اولنۍ حج و. دغه دلته په عرفات کې اخرنۍ خطبه وه او د دغه خطبې نه وروستو نبي علیه السلام چې بیا مکې ته بېرته لاړو، نو 3 اتیا ورځې د هغه ژوند او د هغه نه وروستو د دې دنیا نه رخصت شولو. نو الله غوښتل چې نبي علیه السلام به دا حج پوره کوي. دغه الخي لاسته چې کوم نهر دی، دا پخوا چې دلته په عرفات کې اوبه نه وي، دا د هارون رشید ښځې زبیدي په مصرف باندې دا اوبه د طایف نه راوړل شوي دي او دا نهر د طایف نه جوړ شوی و. دلته عرفاته پورې دي کې به اوبه راتللې. پخوا به د حاجیانو دپاره دا اوبه وي. نو اوس خو شل دی، اوس خو پکې اوبه نشته ځکه نور د اوبو انتظامات شوي. نو دې ته وایي نهر زبید. دا هغه نهر دی چې د هارون رشید مېرمن زبیدي په مصرف باندې او د هغې په وینا باندې جوړ شوی و او ډېر کلونه حاجیانو ته دې اوبه ورکول کېدلې. د دې آبادۍ تقریبا هارون رشید د عباسي خلافت خلیفه و چې تقریبا د 180-190 هجري کې و. نو د دې تقریبا 900 کاله د دې نهر د اول جوړولو شوي. دا د زمزم اوبه مبارکې راته ووایه، دا ولې نه خلاصېږي او له کوم ځایه راځي؟ د زمزم اوبه دا معجزه اصلا د اسماعیل علیه السلام د وخت نه شروع شوې. کله چې اسماعیل علیه السلام پیدا شولو، مکه شاړه وه، څه پکې نه و. دا چې اوس نن هم څومره آباده ده، دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا ده چې ابراهیم علیه السلام کړې وه چې خدایه دې ښار ته امن هم ورکړي او دې ښار ته خوراکونه او نعمتونه هم ورکړي. یو هغه څه چې په حج کې او په عمره کې هغې شي، خلک ستړي کېږي، ستومانه کېږي، خو همیشه شوق یې چې بیا راشي. دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه: وجعل افئدة الناس تهوي الیه. خدایه د خلکو زړونو کې د دې ځای شوق پیدا کړي چې شوق پکې چې بیا بیا راشي. د زمزم اوبه کله چې اسماعیل علیه السلام پیدا شو، په هغه وخت کې دلته اوبه نه وې. نو بیبي هاجرې اولادو او په دې ویره کې وه چې ځان لم ورته تکلیف پیدا نه شي او اولاد هم. نو د صفا نه شروع کړله تر مروه پورې منډه کړي. اوبه ښایي دا شی دي؟ نوی چې جوړ کړی او دا د نوې میټرو. نو په دغه ځای کې چې کوم ځای کې اسماعیل علیه السلام وو، همالته دا اوبه پیدا شوې او دا الحمدلله تر نن پورې دوام لري. نو څو کاله به کېږي د دې اوبو؟ د دې اوبو خو که داسې دقیق خو به مشکل شي چې زه ووایم، ځکه چې د 15,000 کاله ممکن 15,000 کاله یا د دې نه زیاته وي. خو شاید مشعر الحرام دا ښي لاس ته مسجد چې دی دې ته وایي مشعر الحرام. دا په حج کې چې د دې ځای نه ایسته مزدلفې طرف ته مونږ دا مسجد چې دی دې ته وایي مسجد المشعر الحرام. دا مزدلفه ده. حاجیان د اختر شپه دلته تېروي. دا خو اوس ماشاءالله ډېر آباد شولو. پخوا دا بلکل خوشي میدان و، هېڅ شی نه و دلته، خو اوس دلته آبادي شوې ده. او دا مسجد هغه مسجد دی چې کله حاجیان د اختر په شپه د عرفات نه راځي، دغه شپه دلته تېروي.
سنت ده نبی علیہ السلام همدلته تیر کړی دی احکام د حج ټول همداسې دي لکه چې نبی علیہ السلام صحابه ته ویلي وو خذوا عني مناسککم زمانه د حج احکام یاد کړئ چې نبی علیہ السلام څنګه کړي دي موږ هماغه طریقه باندې یعنی په همدې جماعت کې نبی علیه السلام هم شپه کړې وه دلته نبی علیہ السلام شپه کړه دلته نبی علیہ السلام رالو شپه دلته تیره کړله دې ځای نه شپه چې دلته تیره شي سبا سهار مانځه نه وروستو خلک بیا مینا طرف ته ځي او جمرات ولي شیطانان ولي شرعي مسله داسې ده که څوک مریض یا د ډېر عمر والی هغوی کولی شي د نیمې شپې نه وروستو د دې ځای نه حرکت وکړي او مینا ته لاړ شي ځکه چې هغوی ته دلته پاتې کېدل تکلیف دی نو هغوی ته اجازت شته نور عموم حکم دا دی چې حاجیان به دلته شپه کوي او د سهار مانځه نه وروستو به بیا مینا ته بېرته ځي او دا د شیطان کیسه څنګه ده د دې فلسفه څه ده څنګه یې ولي له کومه شول دا شیطانان له کومه شول ولي د شیطانانو د ویشتلو فلسفه هم دا د سیدنا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د وخت نه ده کله چې د الله حکم داسې د دنیا اصول داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د ټولو نه زیات سخت تکلیفونه او مشقت په پیغمبرانو باندې راځي او د هغه نه وروستو چې څومره نیکان خلک دا تکلیفونه او مشکلات په هغوی زیات ابراهیم علیه السلام باندې د الله امتحان او دا امتحانات الهي سنت دی په ټولو انبیاو باندې دا شوي دي تیر شوي دي الله غواړي چې خلکو ته وښایي چې یاره دا نبي څومره په خپل دې کار کې رښتینی دی نو ابراهیم علیه السلام ته د الله د خوا دا حکم وشو چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام به ذبح کړي دلته هغه ځای راځي چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام سره و نو کله چې را روان و دلته په دې کې شیطان راغلو او اسماعیل علیه السلام ته دا خبره شروع کړه چې پلار دې تا سره زیاتی کوي دا تا حلالوي وجنې دې دا نه ده پکار نو هغه ابراهیم علیه السلام هغه په کاڼو باندې وویشتلو چې واپس شي بیا چې لږ راغلل بیا شیطان راغلو دغسې درې پیرې شیطان راغلو او هلته ابراهیم علیه السلام هغه په کاڼو ویشتلو دا هغه سنت دي چې مخکې راغلي دا خیمې د ښې خوا کې دا خیمې چې دي دا د مینا منطقه ده دا ټولې خیمې دي دلته د مینا د حج اوله ورځ هم د دې ځای نه شروع کېږي ټول حاجیان د ذوالحجې د میاشتې په 8 تاریخ باندې دلته راځي ټوله ورځ دلته تېروي شپه هم دلته تېروي بیا سهار وختي د دې ځای نه روانېږي او عرفات ته ځي بیا د اختر په ورځ هم بېرته دې خیمو ته راځي او بیا دلته پاتې کېږي دا ښي لاس ته خیمې دي چپ لاس ته دا د ریل پټلۍ ده دا خو مخکې نه وه هغه وختونو کې حاجیانو ته تکلیف زیات و اکثریت د حاجیان د مکې نه پیاده راتلل دلته خو اوس الحمدلله دا خدمات شته دی حاجیان په پیاده هم راځي په دغه د ریل په واسطه باندې هم راځي او دلته په مینا کې د حج اوله ورځ تېروي او بیا د اختر ورځې نه وروستو 2 ورځې بیا هغوی دلته پاتې کېږي د دې ځای نه وروستو مینا دلته مسجد خیط راځي او د هغې نه وروستو بیا جمرات دي کوم چې شیطانانو ځایونه دي هم اوس را روان دي انشاءالله زه به یې وښیم ووایم چې کوم ځای کې دي مینا له دې ځایه پیل کېږي د دې فلسفه چې د مینا دلته د دې ځای نه پیلېږي دا هغه میدان و چې دلته اسماعیل علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام سره و او د هغوی د کوم د قربانۍ ځای چې و همدلته په مینا کې نو دا ټول د حج دا یادګار چې دی د هغه یادګار دی چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تاریخ و نبی علیه السلام ته دا حکم و چې دغه را ژوندی کړي او نبی علیه السلام په خپل ژوند کې راغلو دغه تاریخ یې را ژوندی کړو
هر حاجی چې راځي نو د هغه باید دا وي چې دا د نبي علیه السلام سنت هم دي د الله حکم هم دی خو دا د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ هغه تاریخ دی چې موږ ته د اسلام